بادشاہ ورته وویل چې ولې دومره خطا یې، څه شوي دي؟ نوکر ورته وویل چې بادشاہ سلامت، ستا د تلو نه پس ستا ښځه لیونې شوې ده او اوس ستا په وژلو پسې ګرځي. بادشاہ سلامت ورته وویل چې نه، دا زه نه منم چې زما ښځه دې ما ووژني. نوکر ورته وویل چې بادشاہ سلامت، ته تجربه وکړه، د ماخوستن کور ته وختي لاړ شه او په کټ کې په ویښه ځان ویده که، بیا به درته پته ولګېږي. بادشاہ سوچ وکړ او همداسې وکړل. کور ته لاړه او ځان یې په ویښه ویده کړ. لږ وخت پس د بادشاہ ښځه راغله. نو بادشاہ پټ ور وکتل، نو د ښځې په لاس کې چاړه وه او په غلا غلا را روانه وه. بادشاہ په دغه وخت کې وویل چې زما نوکر ما ته صحیح خبره کړې وه، دا خو ما په رښتیا وژني. ښځه د بادشاہ کټله راغله او د بادشاہ په ګیره یې لاس کېښوده. په دې کې بادشاہ راپاڅېده او د ښځې نه یې چاړه واخیستله او ښځه یې پرې ووهله او ښځه هلته مړه شوه. په دې کې دا نوکر راغله چې ویې کتل چې بادشاہ خو خپله ښځه مړه کړې ده، نو واپس یې منډه کړل او د دې ښځې وروڼو ته یې خبر ورکړه چې راشئ، ستاسو خور زما بادشاہ په ډېرې بې رحمۍ ووژله. نو هغوی راغلل او بادشاہ یې په هغه ځای ووژله. بیا دې نوکر دربار ته منډه کړل او په دربار کې د بادشاہ ناستو کسانو ته یې وویل چې راشئ، زموږ بادشاہ یې ووژله. د بادشاہ د کور نه ټول خلک راغلل او د دې ښځې ټوله کورنۍ یې ووژله. بیا د دې ښځې د کورنۍ نور خلک راغلل او د بادشاہ خلک یې ووژل. په دې کې هغه نوکر داسې غلی غوندې د دې خلکو د منځ نه بهر ووتله او لاړه وتښتېدله. د بادشاہ او د بادشاہ د ښځې د کورنۍ ترمنځ سخته دښمني شروع شوه. بیا دا دښمني د قومونو ترمنځ شوه او همداسې لږه لږه خورېده. خلکو وویل چې دا دښمني د څه له وجې جوړه شوه او دا چا جوړه کړه، په دې کې د چا لاس دی. په دې کې په دې خلکو کې یو سپین ږیری بابا و چې هغه وویل چې تاسو وګورئ د بادشاہ هغه نوکر څه شو. نو خلکو چې وکتل هغه نه و. په دې وخت کې هغه بابا وویل چې اختیار راځي دروغ به کلي ګران کړي وي. نو له هغه وخت نه را په دې خوا دغه د سپین ږیري بابا خبره د متل په توګه مشهوره شوه او نن سبا یې خلک په خاصو موقعو استعمالوي. د دې متل مطلب او مقصد دا دی چې موږ لا پکار دي چې موږ یو کار کوو د هغې نه مخکې څېړنه وکړو او لټون وکړو او سوچ وکړو. که چېرې موږ ته څوک خبره وکړي چې هغه پلانې داسې او هغه پلانې داسې، نو موږ لا په دې خبره سمدستي عمل کول نه دي پکار، بلکې غوره کار دا دی چې موږ د دې خبرې تحقیق وکړو او دا معلومه کړو چې د انسان ماته کومې خبرې کړي دي، آیا دا رښتیا دي که دروغ دي. که چیرې دغسې تحقیق او لټون موږ د خبرې وکړو نو موږ به د ډېرو دښمنو او بدو نه بچ پاتې. هر کله چې یو کار کوئ
نو هغه د سوچ او د فکر نه بات کوي، ځکه چې په دې متل کې تاسو وکتل چې دا متل ډېر مقصدي متل دی او د دې متل نه موږ ته دا ښکارېږي او دا ثابتېږي چې موږ په هر کار کې لټون وکړو، تحقیق وکړو او خپل ځان هغه ځای ته ورسوو په کوم ځای کې چې زموږ د دې خبرې اصلي مقصد پروت دی. نو د داسې کولو سره به موږ د ډېر غم نه د ډېرې پریشانۍ نه بچ پاتې شو، ځکه چې یو کار وکړی شي او په هغې باندې بیا خفګان کوي نو د هغه خفګان نه هیڅ نه جوړېږي او الټا تا ته زیان رسوي. نو دا به د نن ورځې متل چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي وي، د دې په شا چې کومه کیسه وه هغه هم تاسو واورېده. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به د دې نه خوند اخیستی وي او یوازې خوند نه تاسو به ترې ډېر څه زده کړي وي. نو تر هغه پورې چې بیا به ستاسو په خدمت کې د یو متل او کیسې سره حاضرېږم، تر هغې پورې د لوی الله په امان.